أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقت الله پاک دا حضرت موسی علیہ السلام او دا حضرت هارون علیہ السلام واقعہ بیان فدی آیتونو کې الله پاک دا حضرت الیاس علیہ السلام دا هغه واقعہ بیان او الیاس علیہ السلام دا حضرت هارون علیہ السلام په اولاد کې یعنی پسلورم پوش کی دا هارون علیہ السلام ددنی کو الیاس بن یاسین بن فخاس بن غیرار بن هارون علیہ السلام ودا دا حضرت هارون علیہ السلام په اولاد او د خپل قوم ته د الله پاک د وحدانیت دعوت ورکړ. د قوم دا هم په شرک مبتلا نو د خپل قوم ته وی الا تتقون آیات تاسو نه یریږئ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین آیات تاسو ربلی یعنی د خپل حاجتونو د پاره د خپل مشکلاتو د حل کولو د پاره تاسو رابلی او आवाज کوي بعلا بعل بوتا په اصل کې دا بعل دا یو بزرگ تیر شیو په دغه وخت کې په مخکې زمانه کې او بیا خلقو د هغه د احترام په صورت کې او د هغه د یاداشو د باقی پاتې کېدو د پاره د هغه یو مجسمه بوت جوړ سوخ بعد بیا خلقو د هغه عبادت شروع او د دغه بادشاہ نوم بکا نوم د بادشاہ او بعل د بوت نوم نوردی بیا خار ته نسبت وشو بعل بکا د دغه خار نوم کې خوده نو بعل د بوت نوم او بکا د بادشاہ نوم نو د دواړه جملې یو دي نو د خار نوم د دې رکه خو نو حضرت الیاس علیہ السلام دوی ته وی چې تاسو د خپل حاجتونو د پاره بعل بوت ته आवाज کوي وتذرون احسن الخالقین او پریدی تاسو احسن الخالقین خیستا د شکل جوړونکو یعنی د ټولونه بهتر شکل جوړونکو ذات چې الله پاک ته هغه الله هغه تاسو پرې خو دې او د هغه خپل حاجتونه نه غواړي او دا غنه علاوه د نورونه حاجتونه غواړي وتذرون او پریدی تاسو احسن الخالقین بهتر د شکل جوړونکو نه الله چې الله پاک ته ربکم چې رب تاسو ده او رب آبائکم الاولین او رب د مشران تاسو په خوانو چې دا هغه رب هم الله د الله نه علاوه چې نور سمرا شکل صورت جوړون کې دي یعنی مصورین نو د الله پاک په شانتي تخلیق نشي کولای او کم چې کای دغه د جاندار شذونو تصویران او شکلونه جوړای نو د قیامت په ورځ د هغه ډېر سخت عذاب او سزا او چې کله هغه سزا ورکول کیږي
نو هغه چې کله چغې کوي او وهي او فریاد کوي نو د الله پاک د طرف نه به ورته حکم کیږي چې کوم تاسو صورتونه جوړول هغه صورتونه وس جوړ کړئ او روح ولول عام طور باندې زمونږه د لاپرواهۍ د وجنه کله شاګردان وغیرہ ته مونږ داسې یو شی بل شی وباسو نو په هغې کې احتیاط پکار دی چې د جاندار شیز تصویر مونږ ونه وباسو فکذبوه نو چې کله د الله پاک د وحدانیت تعلیم او دعوت خپل قوم له ورکو نو دغه قوم حضرت الیاس علیه السلام د هغه تکذیب وکړو نو الله پاک فرمایي فإنهم لمحضرون یقینا دوب خامخا حاضر کړی شي عذاب الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله پاک خالص کړی شي ټول مجرمان خلق دا به عذاب ته حاضر کړی شي خو هغه بندگان هغه به د دین محفوظ وي کم چې د الله پاک د دین د پاره خاص کړی شي الله پاک د زموږ حفاظت وکړي وترکنا علیه فی الاخرین او پری خودو مونږه په د باندې فی الاخرین پرستونو خلقو کې سلام دی علی الیاسین فالیاسین علیه السلام د حضرت الیاس علیه السلام چې څنګه الیاس نومو دغه شانتي الیاسین هم ددن لکه په قرآن مجید کې د طور سینا په باره کې بعضې ځایونه طور سینا راغلی دی او په بعضې ځایونو کې سینین راغلی نو دواړه د یو ځای نوم دی دغه شان دا دواړه د حضرت الیاس علیه السلام نومونه انا كذلك نجزي المحسنین یقینا دغه شانتی مونږه بدله ورکو ښایسته عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا دیو د بندگانو زمون مؤمنان وان لوطا لمن المرسلین او یقینا لوط علیه السلام خامخا د رسولانو دا د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره اذ نجیناه واهله اجمعین حضرت لوط علیه السلام هم خپل قوم ته د الله پاک د وحدانیت تعلیم او تبلیغ ورکړ نو د قوم دا په یو بدفعلی کې اخته نو قوم د خبره نه منله او په خپل فعل او په خپل کار کې دومره دلیل شیو چې دغه کارونه به علانیت ور باندې او دا به شرم هم نه محسوسه نو الله پاک د دوی د غرقېدو دپاره او د دوی د تباهۍ دپاره فرشتې راولېږلې چې کله دغه فرشتي د حضرت لوط علیه السلام کور ته لاړې او دو ولیدې نو دو ته خو انسانان ښکاره شو او هغه په انساني شکل کې راغلی نو دو هلته منډې ووهلې او د هغو په طلب کې شو نو لوط علیه السلام ډېر سخت پریشانه شو چې په تفصیل سره واقعه په سوره هود کې تېره شوې او قوم ته خپل فریاد وکړو چې یاره په تاسو کې داسې یو هوښیار کس نشته چې هغه تاسو پوه کې دا زما میلمانه دي زما د میلمنو په مخ کې تاسو ما شرمنده کوئ او رسوا کوئ الیس منکم رجل رشید آیا په تاسو کې یو هوښیار نشته نو قوم علانیت ته ورباندې دا خپل حرکت اظهار هغه ته وکړو لوط علیه السلام انتهایی خفه شو او یو افسوس وکړو
نو دغه فرشتي هغه په دې پریشانۍ باندې پوه شوې نو هغه ته وی یا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل چې اے لوط علیه السلام زمون پروا مثلا لن يصلوا اليك من پرې دوت تا ته هم دو نږدې کېدی نشي زمون خو ډېره جدا معامله ده خو تا ته هم دو نږدې کېدی نشي موږ راغلي یو د دې لپاره چې فاسر باهلک بقطع من الليل څلور قسمه عذاب الله پاک په دغه قوم باندې رالیږي خپلې کورنۍ والا د شپې په یوه حصه کې وباسي ولا يلتفت منكم احد الا امرأته او شاته دې نه ګوري یو کس تاسو نه مګر بیبي مطلب دا چې دا ستاره بیبي دا دغه عذاب والا خلقونه دا په دې باندې به هم عذاب راځي ځکه چې دا هم دغه مشرکین او خلقو مرګري د پیغمبر بیبي دا بدفعل نشي کېږي لیکن دا د کافرو سره مرګري ایمان نه راوړې په حضرت لوط علیه السلام او بچو هم دې ته ډېر اصرار کو چې ته د ابا جان خبره ومانه خو دې خبره نه مانه او ظاهري تور باندې هم دا داسې نه و خو په زړه کې د دې هغه کفر او شرک نو الله پاک حضرت لوط علیه السلام خبردار کو چې دا د بچ کېدو والا خلقونه نه انه مصيبها ما اصابها الله پاک وی دې ته برسیږي هغه عذاب کم چې دې قوم ته رسي او د شاته کتونه مفسرین وایي چې اشاره یو دې طرف ته و چې کله تاسو وځئ نو په دې قوم به د الله عذاب نو که تاسو سچغې فریاد دا اورېدو نو هم شاته به نه ګورئ چې څه چل او که چا شاته وکتو نو په هغو باندې به هم عذاب راغی او د دو بیبي چې کله ورسره روانه وه نو وایي دې شاته وکتو او د الله پاک عذاب هغه په دې باندې هم راغی ځکه څلور قسمه عذاب یو پکې دا و چې د کاڼو باران الله پاک په دو باندې ورغی او داسې کاڼي چې په هغې باندې نشانې د دو لګېدلې نو الله پاک فرمای وان لوطا لمن المرسلين او یقینا حضرت لوط علیہ السلام خامخا د رسولانو نو اذ نجیناه واهله اجمعین واقعا دلته مختصر شوی ده چې د کله خپل قوم له دعوت ورکو او هغه خبره ونه منله نو الله پاک فرمایي چې مونږه نجات ورکو دته واهله او اهل ددا اجمعین طول ته الا عجوز مگر یو بوډای یعنی بیبی ددا فی الغابرین پرستو پاتې کېدونکو هغه د هغه خلقو سره پاتې شو په کوم چې عذاب ثم دمرنا الاخرين بیا ریزه ریزه کړل مونږه یعنی تباه کړل مونږه الاخرين نور خلق وانکم لتمرون عليهم مصبحين او یقینا تیریږئ تاسو علیهم پدو باندې مصبحین د سبا په وخت وباللیل او د شپې په وخت یعنی مشرکین مکه د بر تجارت لپاره مختلفو علاقو ته ندوتا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه قومونو د واقعات بیان کو او بیا دوتا وی چې تاسو خو اکثر د تجارت لپاره سفر کوئ نو دغه علاقو ته کله د سحر په ټیم کې رسئ او کله د شپې په ټیم کې دغه علاقو ته رسئ او دا هر څه تاسو په خپل باندې یې نه نو افلا تعقلون آیت تاسو د عقل نه کار نه اخلئ یعنی کله دغه نافرمانی په وجه باندې په تاسو د خدای عذاب راشي نو تاسو به بیا څه تاسو نه مخکینو قومونو هغه هم ډېرې غټې غټې وعدې کولې نو اخر انجام یې الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي
زمون ایمانونو ته خدای خیر وان الیاس او یقینا حضرت الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامخا د پیغمبرانو نو اذ قال لقومه کله چې وی د قوم خپلتا الا تتقون آیت سنیری گئی اتدعون آیت سرابری د حجتونو د پارا بعلا بعل بطلرا وتذرون او تاسو پریدی احسن الخالقین خیستا د شکل جوړونکونا یعنی بهترین الله خدای هغه تاسو پریدی الله چې الله پاک ته ربکم چې رب تاسو ده ورب آبائکم الاولین او رب د مشران تاسو بخانو ده فکذبوه پس دو دروغ جن کو هغه لرا فإنهم لمحضرون یقینا دو بخامخا حاضر کړي شي عذاب ته الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله پاک چې خالص کړي شوی دي وترکنا علیه او پریخودو مونږه په د باندې فی الاخرین پرستنو خلقو کې سلام سلام دے علی الیاسین پا الیاسین باندی انا کذالک یقینا دغشانتی نجز المحسنین منگا بدلور کو خیست عمل کون کتا انه من عبادنا المؤمنین یقینا دیو د بندگانو زمون مومنانونا وان لوطا او یقینا لوط علیہ السلام لمن المرسلین خامخا د رسولانو اذ نجیناه کله چې خلاصه ورکو مونږه هغه ته واهله اجمعین او کورنۍ دا هغه ټولو ته الا عجوزا مگر یو بوډۍ وه فی الغابرین فرستو پاتې کېدونکو کې یعنی بیبي ده ثم دمرنا الاخرین بیا تباه کړل مونږه نور خلق وانکم او یقینا تاسو لتمرون علیهم خامخا تیریږئ په دو باندې مصبحین د سبا په وخت کې وباللیل او د شپې په وخت کې افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ